د دې اچ پایلوري جراثیم مبارک به تاسو ډیر اوریدلی وي او تاسو ته د معدې مسلې وي لاړ شي یو ټیسټ وکړي او تاسو ته وایي جیره ستاسو معده کې جراثیم دي. نو دا کم جراثیم وي او دا اچ پایلوري دی څه شي؟ دا بنیادی طور یو جراثیم دی، یو بیکټیریا ده کم چې زموږ د خوراک په ذریعہ زموږ بدن ته ځي او دا خوراک سره دا ګندګي دا راځي کوم ځای نه مختلفو ځایونو کې موږ په خوراک باندې مچان کینی یا موږ هر څیز له ګوتې وړو او چې بیا راشو د سنت د طریقې مطابق خپل لاسونه نه وینځو، صفای خیال نه ساتو، په ګندو لاسونو کینو چې خوراک شروع کو د نوکانو د صفای خیال نه ساتو، خصوصا د سنت د طریقې مطابق خپل لاسونه وینځل د روټۍ نه مخکې دا ډېر زیات ضروري دي که بیا موږ خپل خوراک کوو خپل روټۍ خورو نو دا جراثیم چې کوم دی زموږ بدن ته به کم نه کم ځي. دویمه خبره راغله چې دا جراثیم بدن ته راشي نو دی په معده کې کوي څه؟ دا اچ پایلوري جراثیم چې کوم دی چې کله معدې ته لاړ شي دی په معده کې اوسیږي، معده کې د معدې دیوال سره انخلي او د ځان نه غیر چاپیره خپل یو کلا جوړ کی او الته دی موجود وي دی چې کوم تانه خوراک علي او دغه ځای کې دی خپل یو انزایم په دې معده کې ورخوشي کوي هغه ته یوریز وي او دغه چې کوم دی ستاسو د معدې د تیزابیت زیات کی دغه د وجه نه معده کې د زخم جوړېدو یا د السر جوړېدو چانسونه چې کوم دی زیات شي او اکثر خلک بیا د معدې د السر او د معدې د مسایلو نه دوچار شي. نو صفای خیال ساتي او خپل صحت خیال ساتي.